ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو سرتیري زمونږ سرتیری زمونږ اتل تر عنوان لاندې په یو سترې غونډه کې وستایل شول. د لغمان ولایت ولسي ملاتړ پروګرام له لوري په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو سرتیرو ته د ذهني ستړیا د رفع په موخه د ستاینې بیلابیل پروګرامونه ترسره شول. ټیکسونه ته وګوره ماشاءالله څومره ښایسته ځوانان دي. زما په خیال چې بیا انتخابات روان ما د خدای پاک داسې یو پلارجان ورکړی دی که نه چې اول یې په ما تعلیم وکړو. نن د یکشنبې په ورځ د لړم په 11 نیټه د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې د ولسي ملاتړ برنامې له لوري په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو منصوبینو او سرتیرو ته د ستاینې غونډه ترسره شوه چې پر مهال یې بیلابیل پروګرامونه جوړ شوي وو. په دغې غونډه کې د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار سربیره د 201 سیلاب قل اردو مرستیال بریج جنرال میر عبدالله اسدي د یادې قل اردو رئیس ارکان او د ولسي ملاتړ ولایتي مسؤل ګڼ شمېر ځوانانو مدني د رسنیو استازو او لسګونه سرتیرو ګډون کړی و. په پیل کې د لغمان ولایت لپاره د ولسي ملاتړ پروګرام ولایتي مسؤل فیضان الله پټان د ولسي ملاتړ په موخه او په 201 سیلاب قل اردو کې د نن ورځې برنامې زمونږ سرتیری زمونږ اتل تر عنوان لاندې د جوړې شوې غونډې په موخه هر اړخیزې خبرې وکړې. هغه ویل چې د خپلو ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې قدرونې او د ولسي ملاتړ په موخه یې دا پروګرام ترتیب کړی دی. دا د افغانستان د ارزښت د افغانستان د اردو حق ده چې د افغانستان ولس ولمانځي وی پالي وی ساتي او حمایت کوي. دا د تاسو خپل زړورتیا ده دا د تاسو خپل تقدس ده دا د تاسو خپل پاکواله ده دا د تاسو سرښندنه ده چې نن د افغانستان ولس له تاسو نه دفاع کوي او د افغانستان ولس د تاسو حمایت کوي. تاسو ته د افرین وي. پټان زیاته کړه چې ملي اردو د هیواد له ملي ارزښتونو یو ستر ارزښت دی او په همدې موخه یې نن ولسونه ستاینه او ملاتړ کوي. د ولسي ملاتړ ولایتي مسؤل زیاتوي چې د دغې پروګرام یوازینی هدف هم د ملي امنیتي ځواکونو ستاینه د نظام تقویه او د دوی ترڅنګ اوږه په اوږه مخته تګ دی. په ورته مهال په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو مرستیال بریج جنرال میر عبدالله اسدي خوښي وښوده چې نن د واقعي قهرمانانو ستاینه او ملاتړ کیږي چې د داسې پروګرامونو په ترسره کېدو سره ملي اردو خورا تشویق کیږي. نوموړی وایي ملي اردو له خپلې خاورې ولس او تمامیت ارضي څخه په میړانه دفاع کوي او د سیمې په کچه تر ټولو مجهزه اردو بلل کېدی شي. ما بعد از این برادرها اطمینان میدم که امروز این اردو یک اردوی پروفشنال است. یک اردویی است که با یک سطح سواد دانش بسیار بلند آغاز به کار کرده. هغه وویل د افغانستان ملي اردو خورا ښه تعلیم او تربیه لیدلې او په ښه ډول تجهیز دی چې کولی شي هر وخت له خپلې خاورې او ولس څخه په میړانه ساتنه او دفاع وکړي. د 201 سیلاب قل اردو مرستیال زیاته کړه چې د جګړې ټول قوانین مراعاتوي خو مقابل لوري هیڅ انساني ارزښت قایل نه دي. بل لور ته د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د دغه پروګرام له جوړونکو او د 201 سیلاب قل اردو له مسؤلینو مننه وکړه چې د سرتیرو هڅونې په موخه دا ډول پروګرامونه ترتیب کړي دي. نوموړي د ملي امنیتي ځواکونو د ټولو پیښو شهیدانو ته د ستر رب له درباره د مغفرت دعا او ټپیانو ته د عاجلې شفا هیله وکړه. هغه وویل تاسې اتلان یاست او تل مو د خپلو قربانیو په ترسره کېدو سره ولس ته ارامه سهولت برابر کړی او دا شعار خدای هیواد او دنده مو تل په نره پاللې ده. موږ در باندې ویاړو ستاسې عظمت او مسؤلیت خورا لوړ دی او ډاډه اوسئ چې ولسونه ستاسې تر شا ولاړ دي. هغه شخصیتونه او رجال هستئ چې د ملي نوامیسونه او د تمامیت ارزینه او د امنیت د تامین په خاطر باندې شپه ورځ کوششونه کوئ زحمتونه باسئ ملت او ولس د شپې ټول ستاسې د برکته د ارامۍ خوبونه کوي خو تاسې په ګزمو او پیارو کې او چک پینټونو کې ناست هستئ دا تاسې د افغانستان افتخارات هستئ. تاسې هغه شخصیتونه هستئ تاسې هغه څوک هستئ چې دې وطن ته افتخارات راوړي.
ښاغلي مظلومیار زیاته کړه چې افغان ولس سوله غواړي او موږ د سولې تږي یو، خو تاسې ته اطمینان درکوو چې هیڅکله به ستاسې په سر سودا ونه شي. په دې پروګرام کې د بېلابېلو شاعرانو له لوري وطن او سرتیرو ته شعرونه، ترنم، تمثیلي پارچې او د سرتیرو ذهني ستړیا د لرې کېدو په موخه موسیقي هم وغږول شوه.